السلام علیکم ملګرو. پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د لپاره انډیا ته ځي او کنه د په باره کې ډېر غټه فیصله راغلی ده. او بل طرف ته پاکستان په کرکټ بورډ کې ډېر غټ بدلون شوی دی. مصباح الحق ته ټول اختیارات حواله شوي دي. د دې په باره کې به هم خبره کوو. د پاکستان کرکټ ټیم یو زبردست فاست بولر زمان خان د پاکستان د ایشیا کپ او د ورلد کپ په سکواډ کې شامل وي او کنه. بل طرف ته په اوس وخت کې چې پاکستان کرکټ بورډ کوم سلیکشن کمیټې دی چې پرې کې میکی ارتر، ګران بیګمن او مورنی مورکل شامل دي، نو آیا دوی د خپل عہدو نه ختميږي او کنه. د دې په باره کې هم مصباح الحق ډېر غټه فیصله کړې ده. نو پورا معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم. نو ویډیو را تر اخره پورې وګورئ او د نورو کرکټ مینوالو سره هم شریک کړئ. اول لازم مرګرو خبره کوم چې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د لپاره انډیا ته ځي او کنه. د په باره کې بالکل اخیری فیصله شوې ده. د پاکستان ګورنمنت د طرفه چې کوم های پروفایل کمیټي جوړ کړې شو، نو هغه دا فیصله کړل چې پاکستان کرکټ ټیم د ورلد کپ د لپاره انډیا ته ځي، خو په یو شرط. او هغه شرط دا چې پاکستان کرکټ بورډ د انډیا کرکټ بورډ نه دا ریټن ګارانټي غوښتلې ده چې پاکستان کرکټ ټیم څومره لوبغاړي انډیا ته درځي، څومره سپورټس جرنالستان درځي، یا چې کوم د پاکستان د کرکټ مینوال انډیا ته درځي. نو پاکستان کرکټ بورډ او د پاکستان حکومت د انډیا نه دا غوښتنه کړې ده چې دوی چې کوم د تاسو پول او های سکیورټي ورکوي. نو پاکستان کرکټ ټیم تر ګورنمنت د طرفه د اجازه ملو شوې چې پاکستان کرکټ ټیم به انډیا ته ورلد کپ د پاره ځي. دا های پروفایل کمیټي یعنی دا خبرې مبرې دا ټولي پالتو سه بکواسو که هر څه کېږي، خو د ورلد کپ نه پاکستان کرکټ ټیم انکار نشي کولای. د ورلد کپ د پاره پاکستان کرکټ ټیم انډیا ته ځي. دین علاوه مرګرو پاکستان کرکټ ټیم نوی چیرمن زکا اشرف مصباح الحق تر پاکستان کرکټ بورډ ټول اختیارات حواله کړي دي. وسته پاکستان کرکټ بورډ ټول کنټرول د مصباح الحق په لاس کې چې مصباح الحق د پاکستان کرکټ ټیم د لپاره نوی چیف سلیکټر، بیټینګ کوچ او بالینګ کوچ مقررول شي. دین علاوه مصباح الحق ویلي چې زره بار ملکی کوچونو مکمل خلاف یم. او چیرمن زکا اشرف ویلي چې په اوس وخت کې د پاکستان کرکټ بورډ کوم سلیکشن کمیټي چې پرې کې مورنی مورکل، ګران بیډمن او میکی ارتر شامل دي، چې دا سلیکشن کمیټي به د ایشیا کپ او ورلد کپ پورې قائم وي. دا پاکستان کرکټ بورډ کې دیش چې مصباح الحق د پاکستان کرکټ ټیم د لپاره نوی کوچونه راولي. چیرمن زکا اشرف پاکستان کرکټ بورډ کې مصباح الحق ته ټوټل اختیارات حواله کړي دي چې اوس بر زکا اشرف په ځبانه مصباح الحق د آی سی سی په اجلاسونو کې شرکت کوي. نو اوس مصباح الحق ته پورا اختیارات حاصل دي. مصباح الحق د پاکستان کرکټ ټیم نوی چیف سلیکټر، بیټینګ کوچ او بالینګ کوچ چې کوم دی ټاکلی شي. دین علاوه زمان خان په باره کې خبره کوو. د پاکستان ډیر پخوانی کرکټران وایي لکه شاهد افریدي او عاقب جاوید وایي چې زمان خان د پاکستان د ایشیا کپ او ورلد کپ په سکواډ کې شاملول غواړي. شاهد افریدي ویلي چې زمان خان د ډیت اورونو یو سپیشلیست دی او زمان خان په اخیری اوور کې ډیر کم رنزونه ورکوي چې پاکستان کرکټ لوبډلې لپاره د میچ په ګټلو کې مهم کردار ادا کولی شي. او زمان خان ویلي چې چېرته ماته پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې موقع ملاو شي نو زه بالکل تیار یم او پرفارمنسز به ورکوم. نو تاسو رائے لرئ چې پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې احسان الله شاملول فکر دی یا زمان خان؟ پر دې دوه بالرانو کې به پاکستان د ایشیا کپ او د ورلد کپ په سکواډ کې یو بالر شاملېږي. احسان الله او زمان خان د دوه چې کوم در پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې نشي شامل دي. پر دې دوه بالرانو کې به یو بالر د پاکستان د ایشیا کپ او د ورلد کپ په سکواډ کې شاملېږي. ځکه چې پاکستان سره چې کوم فاست بولینګ اٹیک ته چې پرې کې شاهین افریدي، نسیم شاه او حارث رؤوف شامل دي، نو پاکستان د ورلد کپ په سکواډ کې به 4 فاست بولران شاملېږي.